د سبا چار څوک مکتب ته راځې سهار وختي دې ښه ټیټ لمبېږي بیا دې راځې خپله په میاشت کې 2 واره لمبېږي موږ ته وایه هره ورځ لمبېږي معلم صاحب معلم صاحب څه شي دی موږ باید اوبه وسپموو هر ورځ د لمبېدو ضرورت څه شي دی زویه به که خلاصېږي کار چم کېږي زما یې په څه دا د مکتب د مدیر امر دی که مدیر و چې شناف ته بځې نو موږ شناف ته نه ځو دا چا ویل چا ویل ما ویل ما معلمه ما ویل زویه ته نن سهار ولمبېدې ولمبېدمه 2 واره ولمبېدمه ضرورت یې نشته چې 2 واره ولمبېږې په خدای چې 2 واره ولمبېده معلمه زویه ته چې 6 واره ولمبېږې بیا به دې هم دغه د مایې بوی ځي معلمه زموږ همسایه بیخي ډېر اوبه کارولې اخر یې برما وچه سوله نو اوس د څښاک اوبه نه لري ستا په رقم په میاشت کې ور لمبېږي دبه ډېر بېدبه یې ته معلمه د برمې اوبه خلاصېږي خود خلاصېږي څنګه خلاصېږي ځکه وچېږي ښه وایې زموږ په کوڅه کې دونه ډېرې اوبه ولاړې دي ښه واکې داسې ډم ولاړې دي د تلو لار نشته پل بدبویه ځي واه دا کار د ښاروالۍ والا دی باید هغه یې پاک کړي موږ د صفایي پیسې ورکوو دوی باید خدمت وکړي او تاسې هم باید دا چټلي جوړه نه کړئ اوبه کوڅې ته مه راباسئ کوڅې ته یې نه راوباسو نو څه به وکړو ویې څښمه دا اوبه که څه به وکړم ما کله درته وویل چې دا اوبه وڅښئ کله مې درته وویل معلمه زرې واخیستله دا دې د درس شوقینو دا زرې دپاره راځې دروسه چیرې وې معلمه هغه پر لارې ومه دروسه دې چیش کول پر لارې معلمه هغه عسکر راګرځولې ومه ولې راګرځولې وې په بایسکل یې پایه پورته کوله په دې خاطر بیا ونه ښه ټیټ کاشف در کړی او هېڅ کاشف نه دی راکړی درواغ مې ورته وویله پرېښولمه تا داسې کوم درواغ ورته وویله او معلمه تا زما د بیداري په اړه باندې نه یې خبر ما یوه کس ښکاره کړي ما ورته ویل دا زما پلار دی باره یې لا کړمه باره مې راوځغستل ډېر بیداره یې زویه په کوچنیوالي ما هم دا چمنه کوله نن دې زما کوچنیوالي را په یاد کړي په کوچنیوالي به ما هم داسې چمنه کوله ښه تا د چا کس ښکاره کوي ستا ده را روانې پولیس به مو سره راسي دا وزغله